بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله. افغان سپوږمیز شپې چینل تاسو ته ښه راغلاست. وایي د انتظار شیبې پای ته ورسېدې. تاسو ته په ښوونیز مدیریت کې د څېړنې تګلارې کڅوړې ته هرکلی وایم. همداسې ده. ډېری محصلین او د څېړنې مینوال په ځانګړې توګه په پښتو ژبه د توکو د کمښت له وجې په دې برخه کې ډېرې ستونزې لري. دا چینل تاسو ته په پښتو ژبه د څېړنې تګلاره درپېژني. د دې ښوونیزې کڅوړې تر پایه پورې تاسو کولی شئ په بشپړه توګه د څېړنې په برخه واکمن شي. د څېړنې د تګلارې ترڅنګ تاسو ته په پروژه‌یي ډول یو تیزس هم تر پایه پورې د تحلیل او تجزیې سره مل وړاندې کیږي. هیلهمند یم دا ښوونیزه کڅوړه په کره ډول سره وګورئ او له ځانه سره یې نوټ کړئ. په پای کې به تاسو ته د لا ډېرو معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره سرچینې هم په ګوته شي. چینل در سره لایک او سبسکرایب کړئ د دې لپاره چې له راتلونکي ویډیو څخه په وخت او مهال سره یې خبر شئ. زنګوله مو له یاده ونه وځي. هره ستونزه یا پوښتنه چې لرئ کولی شئ په کومنټونو کې ځای پر ځای کړئ تر څو ستاسو ستونزو ته په وخت او زمان سره ځواب درکړل شي. په پوښتنه کولو کې دریغ مه لرئ. افغان سپوږمیز شپې چینل تاسو ته ستاسو د ستونزو د هوارۍ لپاره شپه او ورځ په ورین تندي هرکلی کوي. څېړنه څه ده؟ د څېړنې تعریف مو له بېلابېلو منابعو څخه راټول کړی تر څو پورې دقیق او کره واوسي. د څېړنې د تعریف په برخه کې څېړنه په لغت کې د حقیقت د پیدا کولو په معنا راځي او په اصطلاح کې عبارت د یوه کار یا فعالیت د حقیقت د څرګندولو لپاره منظمه مخیزه هڅه ده. پوښتنې ته ځواب پیدا کول او د یوې پدیدې یا یوې مسلې د حل لپاره په خپل علم او معلوماتو کې د علمي تګلارو او پړاوونو څخه په ګټې اخیستنې سره رسیدل دي. د څېړنې څخه موخه همدغه څه دي: د یو منظمه فعالیت تر سره کول. د څېړونکي په څېړنه کې څېړونکي ته یوه پوښتنه په ذهن کې مطرح کیږي. دغه پوښتنه دی په مسلې اړوي او د دې مسلې د حل لپاره دی اړ دی ترڅو له بېلابېلو تګلارو څخه هغه تګلاره چې د ده د څېړنې سره سمون وخوري په خپلولو سره کره معلوماتو او حقیقت ته ځان رسوي. یوه څېړنه لاندې ځانګړنې باید ولري. د لاندې ځانګړنو په لرلو سره یوه څېړنه د څېړنې تعریف خپلولی شي. لومړی د اړیکې کشفول دي. یوه څېړنه کې باید یوه اړیکه کشف شي. که چیرې اړیکه پکې کشف نشي دا څېړنه نه ده. څېړنه د ټولیزو قوانینو، اصولو یا نظریو په پراختیا باندې تاکید کوي چې د راتلونکو پیښو د وړاندوینې لپاره ګټمن واوسي. د همدغو قوانینو او اصولو یا نظریو ته چې کله دغه په تیر کې ترسره شوي دي همغو ته پراختیا ورکول دي. د همغو مبهم ځایونه معلومول دي. د هغو حقیقت ته ځان رسول دي کوم چې له پخوا له خلکو څخه ګونګ پاتې شوي دي. په څېړنه کې د کتل شوې بیلګې له مخې په ټوله جامعه باندې د تطبیق وړ دي. په څېړنه کې معمولا موږ او تاسې یوه ټوله ټولنه تر څېړنې لاندې نشو نیولی. موږ اړ یو فرض مثال د کابل په ښار کې یوه څېړنه ترسره کیږي. موږ نشو کولی ټول کابل ښار چې 6 میلیونه څه د پاسه 6 میلیونه کسان نفوس لري موږ په ټول کابل کې له دې 6 میلیونو کسانو څخه څېړنه یا پوښتنلیکونه ورته ورکو. د دې لپاره مونږ یوه نمونه د ټولنه کې یوه نمونه ځان ته انتخابو او د هغې نمونې پر بنسټ باندې مخکې ځو او کله چې هغه نمونه مونږ چې استنباطي څېړنه مونږ ترلاسه کړه، استنباطي پایله مو ترلاسه کړه، استنباطي موندنې مو ترلاسه کړې، بیا وروسته له هغې هغه په ټوله جامعه کې د تطبیق وړ ګرځي. څېړنه کتنې او کره توصیف ته اړتیا لري. ښه دقیقه له معتبرو تګلارو څخه په ګټې اخیستنې اطلاعات راټولیږي. که هغه کمي کیفي که په مختلف ډول کمي او کیفي دواړه سره ګډ شوي اوسي. څېړنه تخصص ته اړتیا لري. یو څوک چې تخصص په دې برخه کې ونه لري څېړنه په کره ډول سره نشي کولی. پایله نتیجه یې د ارزونې وړ ګرځي، نه دا چې خپله پایله اوسي. څېړنه باید له عاطفي احساساتو او شخصي تعصبونو څخه لرې اوسي. لیکوال یا څېړونکی نشي کولی چې هغه څېړونکی چې هغه تعصب ولري یا کوم فرضیه او ګمان چې د په دې څېړنې په سر کې دی خپل هغه فرضیه وړاندې کړې همغه فرضیه اثبات ته ورسوي. پاستور یو عالم د هغه وایي چې تاسې هڅه مه کوئ تر څو څېړنه کې چې کومه فرضیه تاسو وړاندې کړې هغه فرضیه باید اثبات ته ورسیږي. نه، حقیقت ترلاسه کول دي. دا نه چې
ته دا کومه فرضیه ته وړاندې کړې ده ته باید همغه فرضیه د اثبات ته ورسیږي. نه، دا اشتباه ده. په څېړنه کې به دا کار هیڅکله نه کوئ. دا شخصي تعصب ده چې دلته ترسره کیږي. څېړنه د یوې نوې مسلې د حل په لټه کې وي. په کومه مسله چې مخکې ځای پر ځای شوې ده او هغه حل شوې ده، اړتیا نه لري څېړنه بیا په هغې برخه کې خپل کار ترسره کړي. څېړنه باید یوه نوې مسله راوڅېړي. څېړنه په صبر او حوصلې سره باید مخکې یوړل شي. کله کله دومره انسان ورسره بې حوصلې کېږي چې حتی لاره ترې ورکېږي په څېړنه کې. دې ته به زړه نه خفه کوئ. هر څه د حل لاره لري. تاسو کولی شئ صبر ولرئ، حوصله ولرئ، خپل هر څه چې څېړئ هغه به په ډېر ښه ډول سره پای ته ورسېږي. څېړنه په کره ډول ثبت او راپور یې باید وړاندې شي. څېړنه کله کله زړورتیا ته هم اړتیا لري. داسې ځایونو کې څېړونکی داسې یو موضوع سره مخامخ کېږي چې هلته باید د زړورتیا څخه کار واخلي. که چیرې زړورتیا نه لرئ، دا څېړنه ستاسو لپاره نه ده. له هغې موضوع څخه چې زړورتیا ته اړتیا لري له هغې څخه لرې لاړ شئ. که زړور یاستئ پرې مخکې لاړ شئ او زه پوهېږم دا کار تاسې کولی شئ. د څېړنې ډولونه: څېړنه بېلابېل معلومات، بېلابېلې نظریې، بېلابېل د علماو مفکورې دي. له یو اړخ خو له بل اړخ څخه یې څېړنه ډولونه وړاندې کړي دي چې دلته د موخې له مخې څېړنه په 3 ډولو ویشل شوې ده. بنسټیزه څېړنه ده، استعمالي څېړنه ده او عملي یا پراختیایي څېړنه ده. بنسټیزه څېړنه کومه څېړنه ده؟ هغه څېړنه ده چې په هغې کې علم ته پراختیا ورکول دي. دا معمولا هغه بنسټیزه څېړنه د علم او پوهې مرز ته پراختیا ورکوي، د پوهې د تولید لامل ګرځي، نظریې پکې رامنځته کیږي یا کومه نظریه چې ورکړل شوې د هغې د بشپړتیا لپاره دا څېړنه ترسره کیږي. دا بنسټیزه څېړنه پر 2 برخو ویشل کیږي. یا به د تجربې پر بنسټ باندې دا څېړنه ترسره کیږي او یا به په نظري برخه کې د نظریې د څرګندولو لپاره دا څېړنه ترسره کیږي. په استعمالي څېړنه کې د انساني ټولنو ستونزو او مسایلو د حل لپاره دې څېړنې څخه ګټه اخیستل کیږي. په بېلابېلو څانګو او برخو کې د بشر لاسته راوړنې او نوښتونه د استعمالي څېړنې په لړ کې راځي. دا څېړنه ځان ته ځانګړنې لري چې له بنسټیزې څېړنې څخه یې جلا کوي. لومړی، د مهال له مخې د بنسټیزو څېړنو څخه ژر ترسره کیږي. د همدې په خاطر یې پلویان هم ډېر دي، پیسې پرې ګټل کیږي. دولتي، خصوصي او نور سازمانونه یې د پانګې اچونې لپاره لیواله دي. خپله لیوالتیا ښیي د څه لپاره؟ د دې په خاطر چې د مهال له مخې ډېر ژر اثبات ته رسیږي، ډېر ژر نتیجه یې ترلاسه کیږي، ډېر ژر یې ګزارش راپور وړاندې کیږي. دغه څېړنې فکر د عمل په قالب کې راولي. پراختیایي څېړنې یا عملي څېړنې بیا د یوې طرحې، لړۍ، برنامې او یا محصول ته پراختیا ورکول دي. د یوې نظریې ازموینه نه ده. دغه ډول څېړنو ته د ستونزې یا د مسلې د حل څېړنې په نامه هم وایي چې په واقعیت کې دغه څېړنې ته مختلطه یا د بنسټیزې او استعمالي څېړنې له یو ځای کېدو څخه منځته راځي. لکه د بیکارۍ د ډېرښت لامل او د کمښت لپاره یې لارې چارې. شته ستونزه ده که نه؟ د اوزیستي د بیکارۍ د ډېرښت لامل څه ده او د کمښت لپاره یا د له منځه وړلو لپاره د حل لارې چارې څه شی دي؟ کولی شي یوه موضوع ده. د ملي صفوفو څخه د خلکو د لرېوالي لامل څه کېدلی شي؟ ولې خلک له ملي یا نظامي برخو څخه لرېوالی خپلوي؟ علت یې څه ده؟ شته ستونزه ده. په ټولنه کې شته ستونزه ده. په عملي ډول سره هم دلته ځای په ځای یوه موضوع ده د څېړنې لپاره چې باید ترسره شي. څېړنه نور هم بېلابېل ډولونه لري. ځینې څېړونکي وایي چې نه، دا څېړنې په عموم کې د تاریخي، توصیفي او تجربي څېړنو په ډله کې راځي او تاریخي څېړنې بیا هغه څه چې شتون لري توصیفوي. په تیر کې چې څه ترسره شوي دي تر دا اوسه پورې هغه څه چې شتون لري دا څېړنه یې ترسره کوي. توصیفي څېړنه هغه څه چې بیا دي هغه توصیفوي. دغه څېړنې هم د توصیف، ثبت او موجوده شرایطو تحلیل او تجزیه ده. او تجربي څېړنې بیا د بېلابېلو متغیرونو ترمنځ شته اړیکې څېړي. د ماهیت له اړخه څېړنه بیا وایي چې پوهان په دې نظر دي چې یوه توصیفي څېړنه ده او بله اړیکه ییزه څېړنه ده. توصیفي څېړنه یو جز توصیفوي یو لړ شرایطو او یو موقعیت سره دغه جز توصیفیږي او دا ډول پوښتنو ته لکه څومره، کوم کس، څه پیښه پیښیږي، دې پوښتنو ته ځواب پیدا کوي. اړیکه ییزه څېړنه معمولا د 2 متغیرونو یا څو متغیرونو ترمنځ اړیکه شتون لري که نه لري دا راڅېړي.
او کچیر دغه اړیکه شتون ولري د هغه حد او اندازه د دوی ترمنځ د اړیکې حد او اندازه څومره ده دا باید په ډاګه علي یا ازموینیزه څېړنه ده. علي معمولا علت پیدا کول دي. په دې سره د یو شي علت پیدا کول دي. د متغیرونو کې په دې کې کله کله د څېړونکي لخوا دخالت هم کیږي، دغه هم کنټرول هم باید شي. لکه مثال یې داسې وړاندې کولی شو چې طیاره سقوط کوي، د سقوط علت یې څېړي. اوس مخکې له مخکې څېړونکی دا نشي کولی چې طیاره سقوط نه یې کړی او دا یې د سقوط علت وڅېړي. نو باید د دې په خاطر اول باید طیاره سقوط وکړي، بیا څېړونکی ورشي او د هغه د سقوط علت پیدا کړي. یا لکه د سم مدیریت نه کول د شرکت د له منځه تللو لامل ګرځي. اوس نو د دې په خاطر سم مدیریت باید ونشي، شرکت اول باید له منځه لاړ شي، بیا وروسته له هغې دی ورشي هلته د دې علت را پیدا کړي چې د دې شرکت د له منځه تللو علت څه شی ده، لامل یې څه شی دی چې د شرکت سقوط کړی. آیا همدغه سم مدیریت نه کول دي که څنګه؟ د معلوماتو د ډول پر بنسټ څېړنه بیا په درې برخو ویشل کیږي. کمي څېړنه په عدد ډول سره وړاندې کیږي، کیفي څېړنه په معلومات یې په عددي ډول سره نه وي، او ترکیبي څېړنه د دواړو څېړنو له ګډولو څخه منځته راځي. بېلابېلې تګلارې په دې لاره کې شته. کمي څېړنه د سروې په خپلولو سره، په سروې کې موږ کولی شو یو سروې غواړو ترسره کړو، په دغه سروې کې موږ دغه زموږ کومه څېړنه چې د سروې په ډول روانه ده دا د کمي څېړنې په ډله کې راځي. د محتوا د تحلیل تګلاره ده. په دې تګلاره کې موږ کولی شو هم کمي هم کیفي مختلطې څېړنه هم ترسره کړو. کیس سټډي یا په ځانګړې موضوع باندې بحث او تحقیق کول دي. دا هم د مختلطې څېړنې تګلاره خپلولی شي. یعنې هم په کله چې کمي څېړنه کې کار ته اخیستل کیږي، هم هغه څېړنې چې کمي کیفي څېړنې دي له دې تګلارې څخه پکې ګټه اخیستل کیږي. د زمان په اوږدو کې څېړنه ده چې دا هم موږ د مختلطه سیستم څخه ګټه اخیستلی شو، یعنې هم کیفي هم کمي څېړنې چې مختلطه دي او هم کمي کې له دې کار څخه ګټه اخیستل شوي، له دې تګلارې څخه البته وبښئ ګټه پورته کیږي. د تجربې ازموینې د طرحې تګلاره دا یوه تجربه ازموی د هغې د طرحې لپاره څه وړاندې کوي، له دې په دې ډله کې راځي. د کیفي څېړنې تګلاره، کیفي څېړنې تګلاره کې تاریخي تګلاره راځي، د تاریخي څېړنې تګلاره راځي، د خبرو اترو د تحلیل تګلاره راځي، د ژانر تحلیل ده، د روایتي تحلیل تګلاره ده، د قوم پیژندنې طرحې تګلاره ده. موږ او تاسې یو عمومي مبحث هم تر دې ځای پورې راغلو. د تعریف هم د څېړنې تعریف مو وکاو، د هغه بېلابېل ډولونه مو وپېژندله. یو عمومي بحث هم په دې برخه کې درلوده. په راتلونکي برنامه کې به موږ او تاسې ګام په ګام په ډېر دقیق ډول سره د څېړنې علمي پړاوونه چې زموږ او تاسې هدف او کار په همدې برخه کې شروع کیږي په راتلونکي ویډیو کې به تاسو ته ځای پر ځای شي. هیله مند یم دغه معلومات ښه در سره په ذهن ته وسپارئ، ځان سره یې مرور کړئ تر څو په راتلونکي کې له کوم پوښتنه یا څه درته رامنځته نه شي او په ډېر دقیق ډول سره موږ او تاسې د څېړنې علمي پړاوونو ته لاړ شو. که تر دې ځای کې تاسې کومه ستونزه یا پوښتنه لرئ کولی شئ په کومنټونو کې زر سره ځای پر ځای کړئ. ډېره مننه کوم. کور مو ودان، خوشحاله شیبې ولرئ. د لا بریالیتوب په هیله مو. السلام علیکم ورحمت الله.